going to and about to. Today we will learn that how to use going to and about to. Why to be used these two words going to and about to. Going to शर्त इस्तेमालेगी और about to शर्त इस्तेमालेगी. That English डेर अहम और डेर interesting model verb دی. کم چې زیاتره استعمالیږي او زیاتره کسانو ته د دې په باره کې علم نه وي. going to او about to نن به موږ په دې لیکچر کې په ډیټیل سره زده کوو. څنګه چې تاسو ته پته ده د دې نه مخکې موږ په want to، په need to او په have to باندې هم یو کمپلیټ ویډیو جوړه کړې ده. د دغه نه پس موږ په used to او په tend to باندې هم یو کمپلیټ ویډیو ریکارډ کړې ده. او اوس د زیاتره ملګرو دا کمنټ راتله چې په going to او about to باندې هم یو لیکچر ریکارډ کا چې په دې دواړو کې ډیفرنس څه دی او دا په کوم ځای کې چېرته استعمالي. همدغه وجه ده موږ به نن په دې لیکچر کې going to او about to په ډیټیل سره A to Z زده کوو. او که چېرته تاسو هم غواړئ چې انګلیش په پښتو کې زده کړئ او خپل انګلیش کې یوه انقلابي تبدیلي راولئ، نو بیا دا هم دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ او زموږ سره اوسئ. going to about to اول به موږ زده کوو د going to په باره کې او بیا به زده کوو د about to په باره کې. going to چېرته استعمالیږي، معنا او مطلب د دې څه دی. going to موږ په انګلیش کې د دوو کارونو دپاره استعمالوو. هغه دوه کارونه دا دي: اول going to چې موږ استعمالوو دا موږ د پلان دپاره استعمالوو، د پلان ایکسپریشن کوو په going to په مدد سره. یعنی کله چې موږ د داسې منصوبو اظهار کوو کمې چې موږ په فیوچر کې کلي وي، دغه لپاره استعمالیږي going to. خو یوازې د پلان دپاره going to نه استعمالیږي، going to د پریډکشن دپاره هم استعمالیږي. د پریډکشن مطلب دی پیشنګویي. هغه کارونه کم چې په فیوچر کې د هغه موږ پیشنګویي ورکوو چې دا به په راتلونکي وخت کې کیږي، نو دغه لپاره استعمالیږي going to. اوس راځئ going to په ډیټیل سره د اگزامپلو سره زده کوو. فار ایگزامپل، تا پلان کړی، تا منصوبه کړې چې ته کینیډا ته لاړ شې، نو ته به بیا په انګلیش کې داسې وایې I'm going to go Canada. زه کینیډا ته د تلو والا یم، یعنې ما کینیډا ته فیصله کړې ده، ما منصوبه کړې ده چې زه به ځم. دلته موږ استعمال کوو going to. going to موږ ځکه استعمال کوو چې تا پلان کړی، تا منصوبه کړې ده د تلو چېرته، کینیډا ته، نو دغلته موږ استعمال کوو going to. اوس به تاسو going to څنګه په یو سنټنس کې استعمالوئ، تاسو باید د going to باندې سنټنس څنګه جوړوئ. د going to سټرکچر فارمولا ډیره سمپل ده. اول به موږ سبجیکټ استعمالوو، بیا به هیلپینګ ورب استعمالوو as MR، او بیا په هغې پسې له going to بیا به د ورب فرست فارم او بیا به پسې له ابجیکټ استعمالوو. زموږ دغه سنټنس به کمپلیټ کیږي او دغه به موږ ته بالکل صحیح جوړیږي. لکه فار ایگزامپل ما چې تاسو ته کوم ایگزامپل درکو I'm going to go Canada. زه کینیډا ته د تلو والا یم، ما پلان کړی، ما منصوبه کړې چې زه به کینیډا ته ځم. نو دلته موږ اول سبجیکټ استعمال کړی I، بیم ام استعمال کړی I am. ام دا زموږ څه هیلپینګ ورب دی او د دغې فارمولې مطابق بیا موږ going to استعمال کړی، بیا پسې د ورب فرست فارم دی go او بیا ورپسې ابجیکټ استعمال شوی کینیډا. نو زموږ سنټنس جوړ شو I'm going to go Canada. زه کینیډا ته د تلو والا یم، ما پلان کړی چې زه به کینیډا ته ځم. نو تاسو د دغه سټرکچر فارمولې په مدد سره ډېر په اسانه سره په going to باندې سنټنس جوړولی شئ. راځئ یو بل اگزامپل ته ګورو. فار ایگزامپل، we are going to give our IELTS test. منګه فیصله کړې ده، منګه منصوبه کړې ده چې منګه IELTS ټیسټ ورکو، یعنی د IELTS ټیسټ دا منګه منصوبه کړې، پلان هم کړې چې دا به منګه ورکو. نو دلته منګه دغه سټرکچر فارمولې په مدد سره دا سنټنس جوړه کړه. نو دغه شانتې مختلف قسمه سنټنس تاسو جوړولی شئ او په دغه کې going to اډ کوئ. فار ایگزامپل، they are going to go New Zealand.
هغې فیصله کړې هغې منصوبه کړې ده چې نیوزیلینډ ته به هغې وځي. اوس دلته دا خبره نه کېږي چې هغه به کله ځي. هغو دا منصوبه کړې ده، پلان یې کړی دی چې هغوی به ځي. هغوی به چېرته ځي؟ هغوی به نیوزیلینډ ته ځي. They are going to go نیوزیلینډ. امید کوم تاسو به going to زده کړئ. going to منګه د څه لپاره اوس استعمال کو؟ going to منګه استعمال کو د پلین د ایکسپریس کېدو لپاره. د going to په مدد سره منګه خپل پلین د ایکسپریس کو، خپل منصوبې اظهار کو. د going to په مدد سره منګه د پریډکشن یعنی د پیشنګویي اظهار هم کو. پیشنګویي هغه کار کوم چې په فیوچر کې په ریسنټ فیوچر کې کېږي. دغه لپاره منګه به پریډکشن په انګلیش کې استعمالو او دغه لپاره going to استعمالیږي په دغه سنټنس کې، په دغه سټرکچر فارمولا کې چې منګه د پریډکشن اظهار کو. He is going to die tomorrow. هغه به سبا مړ کېږي. زه د هغه پیشنګویي ورکوم. فار ایگزامپل ته یو ډاکټر یې ته وې چې هغه به سبا مړ کېږي، یعنی کېدی شي چې هغه سبا مړ شي. ته په ریسنټ فیوچر کې د دغه کس پیشنګویي ورکړه، نو دغه لپاره به استعمالیږي going to. He is going to die tomorrow. نو going to به من کله استعمالو؟ going to به منګه همیشه د دوو کارونو لپاره استعمالو. یو our plan expression لپاره به استعمالو، دویم د پروډکشن لپاره به استعمالو. یو د منصوبو لپاره کوم اظهار چې منګه د going to په مدد سره کو، او بل د پیشنګویانو لپاره منګه په انګلیش کې going to استعمالو. اوس راځئ about to هم زده کوو. about to که تاسو going to زده کړئ نو about to دا ډیفرنټ کوي په going to باندې، نو تاسو ته به about to ډیر اسانه او ډیر په اسانه سره به زده کړئ. about to منګه د دوو کارونو لپاره استعمالو د going to په شانتې. او about to دا منګه د هغه پلان لپاره د هغه پریډکشن لپاره استعمالو کوم چې په ریسنټ فیوچر کې کېږي، یعنی کوم چې سډنلی کېږي، کوم چې امیجیټلی کېږي. about to منګه هغه پلان ایکسپریس کو د about to په مدد سره هغه پروډکشن اظهار کو کوم چې په فیوچر کې سډنلی کېږي، یعنی کوم چې په ریسنټ فیوچر کې کېږي، په هغه کې دومره وخت نه وي د هغه په کېدو کې، نو بیا موږ استعمالو about to. لکه د دې نه مخکې موږ زده کړو going to به منګه د پلان او د پروډکشن لپاره استعمالو، د منصوبو او د پیشنګویانو اظهار به هم کاو. په going to کې موږ اگزامپل ورکو I'm going to go Canada، یعنی زه کینیډا ته ما منصوبه کړې ده، زه تلو والی یم. هلته موږ دا ونه ویل چې زه به کله ځم، خو موږ صرف ویل چې زه به ځم. نو going to موږ کله استعمالو؟ going to موږ هله استعمالو کله چې موږ د پلان یا د پروډکشن اظهار کوو، نو بیا موږ د going to په مدد سره کوو. او دا شانتې about to موږ هله استعمالو کله چې موږ یو کار سډنلی د هغه پلان یا پروډکشن اظهار کوو، نو بیا موږ about to استعمالو. د about to structure فارمولا هم د going to په شانتې ده، کوم چې لږ مخکې موږ زده کړه. صرف د going to په ځای باندې به تاسو about to ولګوئ او ستاسو سنټنس به جوړه شي. لکه فار ایگزامپل که چېرته زه د going to په ځای باندې about to ولګوم، نو دې مطلب به دا شي چې ما پلان کړی، ما منصوبه کړی چې زه دا کار کوم، مطلب په ریسنټ فیوچر کې کوم. که د پروډکشن لپاره استعمال هم دې مطلب به دا شي چې دا کومه پیشنګویي ما ورکړې ده دا په دې ریسنټ فیوچر کې د کېدو واله ده. نو په دواړو کې ډیفرنس دا دی، going to موږ هله استعمالو کله چې موږ د پلان او د پروډکشن اظهار کوو، نو بیا موږ going to استعمالو. او about to موږ هله استعمالو کله چې موږ د پلان یا د پروډکشن اظهار کوو، هغه سډنلی کوو، نو بیا موږ about to استعمالو.